علیکم دوستانو، ستړي مسئ. زما د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست او د تریپل سی یا CFSونو د درسي او معلوماتي ویډیوګانو په لړ کې نن په پلی ګراوند باندې غږیږو. تاسې په دې باندې ښه پوهیږئ چې په CFSونو یا تریپل سیانو کې موږ دوه ډوله فعالیتونه لرو. یو ډول فعالیتونه چې دي هغه انډور موږ ورته وایو، چې په CFSونو کې داخل هغه د CFS دپاره چې کوم سپیس یا ځای دی، که کوم اتاق وي یا خیمه وي یا کومه چاردیوالي وي یا هم داسې یو خوندي ځای وي چې هلته دغه د دوی په مختلفو فعالیتونو کې برخه اخلي، دې ته انډور فعالیتونه وایي، چې د CFSونو په اتاقونو کې مشخصو بعض ځایونو کې دوی هغه د CFS سپیس ورته وایي یا تریپل سی سپیس ورته وایي چې په هغه داخل کې ترسره کېږي. هغه فعالیتونه په نامه د انډور دي. او د CFSونو بعضې فعالیتونه چې دي خصوصا چې هغه یې ریکریشنل او سایکوسوشل او تقریبا د فزیکي فعالیتونو سره په اصطلاح باندې ډولونه دي یا د هغو سره ارتباط لري، هغه ته موږ آوټډور تریپل سی یا CFS اکټیویټیانې وایو. دغه آوټډور اکټیویټیانې چې دا د په اصطلاح باندې د CFS د اتاقونو یا هغه مشخصو ځایونو څخه د باین ترسره کېږي. نو د دې دپاره د لوبو د یو ځای یا د یو سپیس یا یو د فضا د میدانۍ یو د لوبغالي شتون ډیر زیات مهم دی، ځکه چې تر څو دوی وکولی سي په ازادانه شکل باندې هلته بعضې هغه فعالیتونه ترسره کړي چې هغه کیدلی سي د دوی سره په رواني روغتیا، رواني جوړتیا او د دوی په اصطلاح باندې هغه فزیکي او ټولنیزې ودې کې مهم رول ولري. نو نن غواړم په دې ویډیو کې د دغه لوبغالي یا د CFS د پلی ګراوند په اړه باندې یو څه معلومات سره شریک کړم. ښه دی که مو چیرې په CFSونو کې د آوټډور اکټیویټیانو دپاره کوم لوبغالی جوړوئ یا هم کوشش کوئ چې د هغه دپاره یو مشخص ځای ولرئ، نو په هغه وخت کې کیدلی سي دغه یو څو ټکي درسره په نظر کې وساتئ. د لوبغالي یا پلی ګراوند یو عکس پر سکرین باندې وینئ چې یو خاصه مشخصه ساحه ده او د لوبو مختلف سامانونه او توکي او شیان ځای پر ځای سوي دي. د ناستې دپاره چوکۍ شته، د رسامۍ دپاره آزاده فضا شته، همداسې د رسپان بازي یا د تناب سره لوبې کول دي، فرض مثال هغه ښویېدونکي دي یا دا نور شیان دي، توپونه دي، یعنې مطلب دا د یو پلی ګراوند یو عکس دی چې تاسې یې پر سکرین باندې وینئ. نو د CFS دپاره پلی ګراوند چې دی دا د CFS دپاره او د ماشومانو دپاره یو خوندي تر نظارت لاندې او ټولو ګډونه د لوبو ځای دی، چې هدف یې دا دی چې د ماشومانو رواني روغتیا د دې سره ښه سي، دوی له خطر او زیان څخه خوندي وي، د فزیکي ودې دپاره زمینه مساعده سي او دوی په اصطلاح باندې هغه ټولنیز ګډون ته زمینه مساعده سي، دوی یو د بل سره کښېني، خبرې اترې وکړي، ناسته ولاړه وکړي او په مختلفو لوبو او فعالیتونو کې برخه ترلاسه کړي. دا شو د پلی ګراوند پیژندنه. بله خبره چې ډیره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې د پلی ګراوند چې کله تاسې جوړوئ نو کوشش وکړئ چې په هغه کې دغه د خوندیتوب بعضې معیارونه چې په هیڅ صورت باندې هغه باید صرف نظر ونه ګرځول سي هغه په پام کې ولرئ. اول دا دی چې په دغه لوبغالي کې یا د CFS د لوبو کوم فضا یا ځای چې دی دا د خطرناکه او ضرر رسونکو توکو څخه خلاص وي، تر څو ماشومان له خطر څخه خلاص پاتې سي. په دې کې لکه تیرې اوسپنې، تیرې پلاستیکي توکي، درانه دې ته ورته نور هغه شیان چې کیدلی سي د ماشومانو ته زیان ورسوي، تاوان ورسوي، هغه څخه باید دا ځای خلاص وي، پاک وي. بله خبره دا ده چې په CFS کې همیشه باید کوشش وسي چې دغه CFS د مځکې دپاره یا د CFS د پلی ګراوند د میدان دپاره د نرمو توکو څخه استفاده وسي. یعنې کله چې دغه لوبغالی تاسې جوړوئ کوشش وکړئ چې په دې کې هغه یو رقم نرمې توشکې چې په دا کلپونو کې استعمالیږي د هغو څخه استفاده وسي، که نه یې د ریګو څخه استفاده وسي، که نه یې د وښو څخه استفاده وسي، که نه یې بعضې ربر یا پلاستیک رقمه نرم کوم فرشونه چې د هغو څخه استفاده وسي او هغه په دغه لوبغالي د مابینځ کې واچول سي، یعنې ګراوند یې باید سافټ او نرم وي. بله خبره ډېره زیاته مهمه ده هغه دا دی چې دغه د CFS لوبغالی چې دا باید د خپل ځان لپاره یو مشخص احاطه ولري، یو دیوال ولري، که نه یې د
د سیم یا رسۍ په وسیله باندې دا ساحه یې معلومه سوي که نه کیدای سي بعضې کټارې وي خو په دې شرط چې ماشومانو ته کم خطر ونه رسوي هغه د دې CFS هغه د لوبغالي حدود باید معلوم کړي. بله خبره دا ده چې د CFS په پلی ګراوند کې په هیڅ صورت باندې باید ماشومان په یوازې ډول باندې پرې نښودل سي. د CFS یا TCC لوبغالی باید د فسیلیټیټران ولري ترڅو دوی د ماشومانو سره په دغه لوبغالي کې د لوبو برخې کومک وکړي، مختلفې ګروپونه او ډلې جوړې کړي، مختلفې لوبې ترسره کړي او یا احیانا که چیرې ماشومان پرېښودل کېدله چې دوی په خپله د مختلفو لوبو توکو او سامانونو څخه استفاده وکړي او لوبې وکړي نو دلته باید په متواتر ډول په مسلسل ډول باندې د دوی نظارت وسي او وکتل سي شاوخوا. بله خبره دا ده چې د لوبغالي کې او د لوبغالي شاوخوا کې نږدې د اولیه روغتیایي مرستې کوم کیټ چې دی هغه ضروري دی ترڅو خدای نخواسته کوم ماشوم یا ځان خوږي یا خدای نخواسته کوم د لوبې یو شی ماتیږي په هغه صورت کې باید عاجلې صحي او روغتیایي مرستې و هغه ماشوم ته ورسیږي. که دغه لوبغالی او CFS او TCC په یو کلینیک کې شتون ولري بیا نو د اولي مرستې کیټ ته ضرورت نشته ځکه چې په خود کلینیک کې ډاکټر نرس او د عاجلې مرستې لپاره کسان شته ترڅو چې عاجلې صحي او روغتیایي مرستې ماشومانو ته وړاندې کړي. علاوه پر دې باندې بله خبره چې د هغه دا دی چې دغه په اصطلاح باندې د لاسرسي او د ټولګډون یا ټول شمولیت لپاره یا د شمولیت لپاره چې کوم معیارونه دي هغه په نظر کې ونیول سي دا ډیر زیات مهم دي. مطلب هغه ماشومان چې کېدلی سي د بعضو معلولیتونو لرونکي وي باید په دې لوبغالي کې هغه امکانات وي ترڅو دوی وکولی سي راسي او په لوبو کې او په نورو فزیکي او فعالیتونو کې برخه واخلي. د لوبغالي دپاره تګ راتګ معلومې لارې باید شتون ولري او دا باید ډېرې زیاتې واضح وي چې دوی پر کومو لارو باندې ولاړ سي او راسي چې دا ډېر زیات مهم دی. او بل دا دی چې په داخل د لوبغالي کې د استراحت دپاره د ناستې دپاره باید ځای وي کېدلی سي څو چوکۍ وي هلته چې کله ماشومان لوبې کوي یا په بعضو فعالیتونو کې برخه اخلي ستړي کېږي نو دوی کولی سي د لوبغالي په یو کونج کې په یو مسون او خوندي فضا کې هلته پر چوکیو باندې کښېني او آرام وکړي. نو د آرام او د استراحت ځای چې دی ډېر زیات مهم دی. او بله خبره دا ده چې د لوبو لپاره ځای او امکانات چې دی هغه برابر وي او خصوصا د هغو ماشومانو دپاره چې هغه لږ څه په اصطلاح باندې بې جرأته وي او ډېرې زیاتې هڅونې او کار ته اړتیا ولري دې ډول ماشومانو دپاره باید هم هلته امکانات شتون ولري او د ټولو هلکانو او نجونو دپاره او د مختلفو عمرونو ماشومانو دپاره باید په لوبو کې په میدان کې په فعالیتونو کې مساوي حق او د لوبو اجازه وي. په دې عکس کې هم تاسې کولی سئ چې وګورئ چې په یو CFS کې موږ کوم ډول فزیکي اکویپمنټس یا وسایل ته اړتیا لرو چې د یو CFS په لوبغالي کې شتون ولري هغه هم تاسې پر سکرین باندې وینئ او کېدلی سي د محیط او کلتور مطابق تاسې بعض نور شیان هم په دې کې شامل کړي. او د لوبغالي یا د میدان د خوندیتوب دپاره مخکې هم دې څو شیانو ته اشاره وسول چې دا ډېر زیات مهم دي ترڅو وکولی سي چې هغه ساحه او ځای د ماشومانو دپاره خوندي پاتې سي. په دې کې فقط یو ټکی چې هغه مهم دی هغه دا دی چې د څښلو پاکې اوبه باید په پلی ګراوند کې موجود وي. په یو ساحه کې په یو کونج کې د اوبو یو پاک ترموز د پاکو اوبو څخه ډک او یو تعداد ګلاسونه هلته شتون ولري چې مختلف ماشومان راسي او د هغو څخه استفاده وکړي. او دا هم بعضې هغه د لوبو توکي چې کېدلی سي داخل د CFS کې وي که نه که چیرې په لوبغالي کې یو مشخص ځای وي هلته کېدلی سي د بعض د شیانو څخه هم استفاده وسي ځکه د لوبغالي فضا چې د ازاده ده ساحه ډېره زیاته ده ماشومان په ډېرې ارامۍ سره او په یو آزاد ماحول کې 2 3 4 5 نفره په ګروپونو باندې کښېنستی سي کار سره کولی سي. اکثره وختونه هغه د سیف سپیس لپاره چې کوم اتاقونه ټاکل سوي هغه ډېر زیات تنګ وي په یو وخت کې 20 یا 25 نفره څنګ پر څنګ باندې لکه په یو صنف کې چې ناست وي اکثره وختونه په ډېرې فعالیتونو کې برخه نسي اخیستلی نو کېدلی سي چې بعضې د PSS اړوند او د ایموشنل ویل بینګ اړوند بعضې فعالیتونه هم په لوبغالي کې ترسره سي په دې شرط چې هلته امکانات او ځای او دا شیان شتون ولري. او علاوه پر دې باندې د دغه لوبغالي دپاره کېدلی سي چې بعضې ټولز هلته او بعضې رولز و شرایط او بعضې د فعالیتونو دپاره لارښودونه موجود وي معیارونه موجود وي د شکایاتو بکس هلته واوسي
او د فسیلیټیټر دپاره یو شپېلاکه وجود ولري چې هغه وکولی سي وخت په وخت باندې د ماشومانو راټولول، د هغوی خبرول، د هغوی هدایت کول دپاره استفاده ځینې وکړي. د حاضرې شتون ډېر زیات مهم دی، څوک راغلي دي لوبغالي ته، څوک د لوبغالي څخه تللي دي. دا شی ډېر زیات مهم دی تر څو په دې باندې موږ پوه سو چې نن ورځ یا په یو مشخصه ورځ کې د CFS د 13 یا 15 ماشومانو څخه څونه ماشومانو د آوټډور اکټیویټیانو کې برخه اخیستې ده. نو دا یو څو مهم ټکي وه چې د لوبغالي کې د فعالیتونو په خاطر او یا هم که تاسې غواړئ چې په CFS کې یو لوبغالی جوړ کړئ دغه څو مهم ټکي په نظر کې څلور. ډېره زیاته مننه د ویډیو د کتلو څخه. نو کولی شئ چې زموږ چینل او ویډیوګانې خوښې کړئ، سبسکرایب یې کړئ او د نورو ام مسلکو دوستانو او ملګرو سره شریک کړئ. او که څه نظریات، کامنټ او مشورې لرئ کولی شئ چې پر همدې ویډیو باندې کامنټ وکړئ او ستاسې نظریات او پیشنهادات او پوښتنو ته به په وخت باندې رسیدګي او جواب ورکول کېږي. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.